اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې زرمینې شبانې ته خبره وکړه چې الماس له خپل ضد څخه نه تېرېږي. اوس به دا واورو چې شیرینه میوه ګل ته څنګه په ګیلو سر ده. بس زما بچې دی. پرین دغه شان غلی شه. شیرینې هغه بخمله خو سبق ته لاړه چې ته ورسره سبق ته تلې ښه نه وه. د ښایسته ګل پلاره د بخملې د زړه زور ډېر دی او په دې عمر کې د چا سبق کله یادېږي؟ ولې نه یادېږي؟ هوښیاران وایي چې سبق ته ناوخته نه دی. وایم که موقع پیدا شي زه یم شروع کو. شروع یې که. ستا به هم سیالي د بخملې سره برابره شي. خو د ښایسته ګل پلاره دا سبق نه دی، دا نخري دي نخري. څه د سبق نه دی نخري جوړې کړي ورپورې خاندې. خاندم خو به خودو چې دا بخمله سبق نشي زده کولی، هسې ځان د کوره پټوي. له کوره به ولې ځان پټوي؟ په کور کې خدای مکه ورسره ظلم کیږي، زیاتی ورسره کیږي. ولې څه خبره ده؟ نه ورسره ظلم شته او نه زیاتی. مقصد ماته د کور کارونه پرېښودل غواړي. هغه غواړي چې د کور کارونه ټول زه وکړمه، بله بانه پیدا نه شوه سبق. وا شیرینې زموږ د کور کار دومره چیرته دی او بیا بخمله چې سبق وي که تا د هغې په ځای کوم کار وکړه نو خدای به تا ته هم ثواب درکړي. نو کاشکې د ثواب په نیت خو لاړه شي، ولې هغه نه پوهېږي چې ما ته خپل زوی را په غاړه دی او بیا انعام ګل هم راته پرېږدي. نامګلې ماته پېښې زه کله ارومه. آفرین لوري آفرین. بابو خو دې وایي چې ماته یې پرېښی. نو ماته یې پرېښی که نه چې ته هم د کوره وځې، تازه ګل هم د کوره وځې، دا وړه جینۍ په کور کې کېناستی شي. بابو کله یې تا ته پېښې؟ مخکې مې تا ته غږ وکړو نامګل جاړي لږ سدو جوړ که. تا ویل زه اوزګاره نه یم. الله توبه توبه، د بخملې غم کوم دا واورئ. شبانې تا څه وکړه؟ هغه ورځ خو دې لاپې شاپې کولې چې زه زرمینې سره خبره یادوم. دا دی او هغه دی الماس به ولور پرېږدي. خو لکه چې د دې خبرې نه تا هم د اوښ غوښه جوړه کړه، پخېږي نه. دا بد پلاره ما ته د اوښ غوښه نه ده جوړه کړې. زرمینې ته خو ما یاده کړې وه او هغې خپل کوشش وکړه. خو څه وشو؟ د مقصد خبرې ته دې راشه. د زرمینې صفتونه مه کوه. بس دا وشو چې د پرخې پلار د چا خبره نه مني. هغه وایي چې هر څنګه وي زه ورور غواړم او هغه هم څومره چې زما خوښوي، معمولي ورور نه غواړي. بس هغه دې غواړي خو زه یې ورته نه ورکوم. که زه خپل زوی ته واده کوم نو بې ولوره واده به کوم. د ولور په نوم به یو خیرانم په دې چشمانو رانه وینینې، په دې چشمانو ورپسې به ړون کم ړون. رښتیا دا بد پلاره زرمینې راته یو بله خبره وکړه. څه درته ویلي؟ ویلې که تاسو دا واده لږ ځنډ کوئ نو کیدای شي چې د پرخې د پلار فکر بدل شي. هلیشه واده ځنډ کوي؟ واده څنګه ځنډ کړم؟ درته مې نه ویلي چې زه په دې واده کې تادي کوم. د دې یوه لانجه نه ده، یوه خو د ولور خبره شوه، د دې نه ډارېدم. او بل د حسن خان زوی زړور، که هغه راشي نو بیا الماس به په ځای پاتې، بیا به د زړور سره ښکلی اړموم. لانجمنه جلۍ مې کړې. هغه دغه خبره خو نه ده. ښه چې واده نه ځنډې نو دا بد پلاره نو بیا یو بل کار وکړه. تا د زړور یادونه وکړه. که زما منې نو حسن خان الماس ته ورولېږه. حسن خان؟ حسن خان څنګه ورولېږم؟ حسن خان داسې ورولېږه چې د هغه مېرمن هم یو وخت ورغوښته د جعفر دی نه، خو حسن خان د دې مخالفت وکړه، خپله مېرمنه یې خفه کړه.
خو جعفر ته یې واده اسانه که نو که چېرته ورته حسن خان خبرې وکړي کیدای شي چې الماس لارې ته راشي او بله دا چې د زړور پلار دی که څه خبره یې په نیت کې وي هغه به هم درته رامعلومه شي. حسن خان د زړور ملاتړ نه کوي په دې خو مې یقین شته دی خو زړور د چا خاطر نه کوي. بس چې دومره د پې باور شته نو بیا یې د خیره الماس پسې ورولېږه. خدای مهربانه دی. سمه ده دا کار به مو کوم خو چې د حسن خان ورتګ ځای ونیسي. مامور صاحب بیداره څنګه داسې اوتر ګرځې خیرت خدای کنه. و میوه ګله خیر دی ښه دی چې په مخه راته راغلی. الله دې خیر کړي څه ضرور کار دی که څنګه؟ هو کار مې ضرور و. ما وی چې د شورا له غړو او ملک بادر سره وګورم خو چې کوم ځای ته پسې لاړ شم تر څو د تیز رفتارۍ په اړه ورسره خبرې وکم چې دا موټروانان نازوانه ډېر تیز رفتار کوي. خدای مکه داسې کومه بله ناوړه پیښه ونه شي لکه څنګه چې زما په مېرمنې وشوه. الله دې نه کړي الله دې نه کړي. ښه نو اوس ته دې خلکو سره خامخا ګوري؟ هو ګورم ورسره. دلته خو ورپسې وګرځېدم را وګرځېدم خو چا راته وویل چې کیدای شي د جومات غاړې سره وي. هلته هم نه و. بیا ورپسې لاړم ژرندې ته هلته هم نه و. خو اوس مې ته ولیدې نو ما وی چې د دې خلکو درک راته ته راکړي. دومره سخته خبره نه ده خدای به خیر کړي. بېشکه چې خدای به خیر کړي خو میوه ګله زما دې خلکو سره لیدل ډېر ضرور دي. وبشي مامور صاحب وبشي ورخطا کېږي ولې نه ملک بهادر ورک سړی دی او نه د شورا غړي. نو کومه دي زما خو ورپسې په ګرځېدو خپې ستړې شوې چې یا ملک بهادر پیدا کم او یا د شورا غړي خو یو مې پیدا نه که. نو اوس ته راته ووایې چې څه وکم؟ هېڅ مه کوه قلارې دې دمه جوړه که زه به درته دا ټول راحاضر کم له خیره سره ټول ته به خبر ولېږم او یو معلوم ځای ته به راټول شو له خیره. بس نو میوه ګله چې څومره زر دا کار کولی شي نو ویې که ځکه چې زما ډېره اندېښنه ده. خدای مکه چېرته بله کومه ناوړه پیښه ونه شي. له دې یوې پیښې نه باید موږ او تاسې ټول لوی عبرت واخلو. ښه دې وویل مامور صاحب په رښتیا چې بده پیښه وه. ابۍ له خیره سره ښځې خو راغلي دي د پردې نه اخوا ټولې ناستې دي له خیره سره ترجمه به شروع کوو. ته راته ووایه چې ستا سبق زده شوی او که نه تر څو نوی سبق شروع کړو. له سبقه د قربان سمه چې کوم د پرون ویلی و هغه خو مې شکر دی زده دی معنا باندې پوهېږم. ښه په معنا باندې پوهېږي؟ او تا خو الحمد شریفه ولوستله که نه دا خو موږ په لمانځه کې لولو په دې پوهېدم خو په معنا باندې نه پوهېدم. اوس شکر دی په معنا یم پوه سمه. ډېر ښه دی چې ته له خیره سره خواري وکړې نو ستا به ټول سبق زده شي. خواري خو کومه خو تازه ګله زویه کاش چې قرآن شریف مې له مخې هم زده وی. زه ښځو ته ګورم چې ته کوم ټکی وایې هغوی ورسره ګوته وړي خو زه پرې نه پوهېږم نو او هغه ترجمې باندې دې پوهېږم. ابۍ بس له خیره سره ترجمه اوره او پاتې شو د قرآن کریم لوستل نو دا به هم له خیره سره زده کړي. یو وخت به راشي چې ته به په ټول قرآن شریف پوهېږې. نو اوس چې وکم قرآن شریف شروع کم او ترجمه پرېږدم؟ نه نه ترجمې ته هم کښېنه په ترجمه کې چې کوم قرآن شریف لوستل کېږي هغه خو به درته لږ اسانه شي او پاتې شوه ناظره نو دا به درته له خیره سره بیل شروع کم ټکی په ټکی به یې زده کې. خدای دې آباد لره زویه که د ما په دوا کېږي خدای دې باچا کوای ما. نه 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 باچایي مې نه ده په کار بس دا دعا کوه چې دا خپل درس او تدریس جاري وساتم. او ته راته دا دعا کوه چې زه به مې پې واوړې. حسن خانه پیاله ډکه که که نه چیشته ګورې نو؟
په پیاله کې مې چای شته. پیسته یاره مرګړیا دې ته به مې وس ونه شي. غوږ دې دی تا ته خو معلومات دی موږ غریب خلک یو وروره دغه ګوړه او بس دغه چای ورسره څکو. پیسته نه یادوم ویم په پیاله کې مې چای شته. ښه خو داسې ووایه که نه مسلمانه لږ په قلاره غږېږه څه کوم خو نه یم وایي. ښه رابه شو اصل خبرې ته. وایه مرګړیا غوږ مې دی. ما ویله چې عجب ګل تا سره ډېر ښه وکړه ځکه زما زوی خو درته کار کتلی و په غم یې اړولی وي خو همدا سړی و چې ستا په ننګ ودرېده او ستا لوري خپل زوی ته وکړه. که نه نو داسې جنکو ته څوک زړه نه ښه کوي. که زما منې نو د دې ولور نه تېر شه. واه عجیبه خبره کې ګوره ما ته به بیمانه نه کې ښه د سر نه خو به خود تېرېږم. خل په ناموس باندې سر ورکوي که نه. سر دې سلامت اوسه. سر نه ولور یادوم ولوره. څه ولوره حسن خانه خولې سره دې پام کوه ښه په ځای کې مې ناستې ولور نه څنګه تېر شمه اخلا. ولې دا زه تې تېر نه شومه. هغه دی لور مې هم خوشحاله ده زوم مې هم خوشحاله دی. وایم ته به تې تېرېدې ښه ځان سره دې مزدور کو مزدورو او زما زوم به چې شکې ها چې زه ورته ولور پرېږدمه څه خیر مې پکې دی ته وویوه ځه. خدای دې خیر کړي دا خو وروستۍ خبرې دي. ستا زوم خو تعلیم هم لري زما زوم خو لا نشهیي و نو ځکه ویمه چې ته باید لا ډېره ګزاره وکړې. یاره حسن خانه خفه نه شي ښه غوږ دې ونیسه چې د ولور په هکله د پلار هم نه منمه د پلار ښه وا دې اورېده غوږ دې دی که د ولور وسه وي نو را میدان ته دې شي او که نه کرارې دې کښېني ښه. په کور کې مې ګوګونه د غلو نه ډک دي بس اخوري به په لور باندې تنګ نه یم ښه بیمانه سړی به ګوره په لور تنګېږي. په ولور کې یو غیران هم چاته نه پرېږدمه. ولور پرېږده د ماړې خېټې پاړسي ته ګوره دا چیس کې که لوښي د نه ټول کړمه. مامور صاحب بیداره دا د شورا او دا د ملک صاحب بادر اوس نو ورسره خپله خبره وکړه. کور دې ودان مې وګوله چې تا زه دلته راورسولم که نه دوی پسې خو زه ډېر وګرځېدمه. مامور صاحب بیدار خانه الله رب العزت ته پکې خیر واچي. څنګه مونږ پسې ګرځېدلې او بیا مونږ پسې ګرځېدو ته حاجت سو یو سوال جواب به دې کړی مونږ به راغلي دا اوس چې څنګه راغلي. ملا صاحب ستاسې کور ودان ما خبره د موټرو د ټکر کوله چې دغه تیره پیښه کومه وشوه د ټولو دپاره بده وه خو زما لپاره تر ټولو بده وه ځکه چې زما پکې میرمن ژوبله شوه او د هغې په علت باندې خو تاسې پوهیږئ چې موټروان تیز رفتاري او بې احتیاطي کړې وه ځکه موټر ټکر شو. او مامور صاحب دا خبره خو معلومه شوې ده او موټروانانو تیز رفتاري په دې وجه کړې چې لمسول شوي دي. خو انجینر صاحب فریده د دې لمسون مخ هم نیول کېدی شي. مامور صاحب بیداره مخه به څنګه ونیول شي موږ په همدې هڅه کې یو. ملک صاحب دا دومره غټه خبر نه ده مخه یې نیول کېدی شي. زموږ دفتر چې د ترانسپورټ چارې مخې ته وړي زه به ورسره په دې اړه باندې خبرې وکم. مطمئن یم چې ډېره همکاري به وکړي او یو مناسبه لاره به پیدا کړي. یاره مامور صاحب که دا کار دی وکړه نو موږ به وګټې د تیز رفتارۍ مخه چې نیول کېږي په دې هکله چې هر څه وي موږ به عملي کوو. ستاسو د ټولو خبرې په ګل بدل خو داسې کومه لاره چاره نشته. اوس خو تاسو داسې نه شئ کولی چې په موټروانانو پسې شاته ور روان شئ او یا ورسره په مخکې سیټ کې کښېنئ چې استاده په قلار راځه. مطلب شه که یو پلان جوړ شي او عملی شي نو مخه یې ولې نه نیول کېږي. دا خو د مرګ او ژوند خبره ده. ته پوهیږي چې د یو انسان ژوند ژغورل د ټول انسانیت ژغورل دي. مامور صاحب بس تاسې په دې هکله تجربه لرئ ته داسې وکړه چې خپل دفتر سره خبره یاده کړه عملي کول بیا زموږ کار دی. رښتیا وایي اول د ستونزې حل پیدا کړئ بیا پې نورې خبرې کوئ. یاره څه ووایم که دا وړی شړی شي
د کوم ځای نه چې ستونزه را پیدا شوې ده د هغې غم څوک نه کوي خو بیا هم ځئ خپله وسه وکړئ دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې ټولو سره د پرخې د ولور په سر سودا ده د زرمینۍ سره شبانۍ سره ځکه که چېرته الماس ولور واخلي نو هسې نه د پرخې ژوند د جبګل په کور کې تریخ شي آیا د دوی دا اندېښنه په ځای ده په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 0 3 30 50 0 2 15 30 15